نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځ درس ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. مونږ په تیر درس کې تر 15 صفحې پورې رسیدلی وو. نو اوس به انشاءالله پاتې کوم تمرین چې دا هغه به انشاءالله حلو. بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدة الثانیه دویمه برخه الدرس العاشر لسم درس. ثانیا دوهم فهم المسموع دی اوریدل شویو پوهیدنه. من مخکې لغتونه ولوستل، هغه لغتونه اوس دلته بیا تکراریږي. زه تاسو ته وایم نو تاسې به هغه صحیح انظور سره ټکمار علامه کړئ. التدریب الاول لومړنی تمرین استمع غوږ ونیسه ثم ضع علامة الصح في المربع المناسب. بیا صحیح علامه په مناسبه مربع کې کېږده. زه دلته شپږ شمارې موږ تاسو ته راکړي. هر یو شماره چې ده دوه دانې انځورونه دي چې کم زه تاسو ته وایم نو تاسې به همغه صحیح انځور باندې ټکمار علامه کېکاږئ. ښه زه شروع کوم. الف واحد الف يتوضأ يتوضأ يتوضأ. په دغه دوه انځورو کې څوک اودس کوي نو همالته به صحیح علامه کېکاږئ. دلته يتوضأ دا اودس کوي نو دلته به کېکاږئ. دویم ترازو الف جز پی جز. ابن 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 زوی کم یو ده؟ دا ده او که ده؟ دا ده. نو صحیح علامه به دلته کېږي. دریم ترازو الثالث الجده الجده الجده. نیا نیا کوم یو ده؟ دا ده او که ده؟ نو معلومه خبر ده دا ده. نو دلته به ټک مار کېږي. رازو الاب الاب الاب. پلار کم یو ده؟ ده. او یا الوالد والد کم یو ده؟ دا ده. المسجد پنځم المسجد المسجد کم یو ده؟ دا ده. همدا اخره سوال تاسو حل کوئ. اخره شماره. التدريب الثاني دویم تمرین استمع غوږ ونیسه ثم ضع علامة الصح في المربع المناسب. بیا صحیح علامه په مناسبه مربع کې کېږده. کوم جمله چې زه تاسو ته یا کومه کلمه چې تاسو ته وایم نو تاسې همغه صحیح انځور سره ټک مار کوئ. دا هم شپږ دانې شمارې دي. واحد الشجره الشجره الشجره. کوم یوه ده ونه؟ دا ده او که ده؟ معلومه خبر ده چې دا ده. دلته به ټک مار وکوئ. الجد 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 کم یو ده نیکه؟ دا ده. المدرس 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 کم یو ده؟ دا ده. يصلي څلورم يصلي يصلي. دا نه دا څه کوي؟ یقرأ. دا منځ دوی کوي.
دا اسانه دي دا دودانې تاسو یې حل کړئ. الوحدة الثانية دویمه برخه الدرس العاشر لسم درس التدريب الثالث دریم تمرین استمع غوږ ونیسه ثم اشر الى الصورة المناسبة بیا هغه مناسب عنصر ته اشاره وکوه. اول غوږ ونیسه یعنې زه تاسو ته څه وایم صحیح ده نو تاسو څه مې درته وویلې دغه کلمه چې د هر عنصر سره مناسبه وه تاسو هلته اشاره وکوئ. ښه زه وایم هذه جدتي هذه جدتي دا زما نیا ده الف سره مناسبه ده یا بی سره دا یو ځان ته دی هذه جدتي اشاره ورته وکړئ دې ته درکړي څلور دانې دا ده نو هذه جده ده هغې ورته اشاره کړي چې هذه جدتي دا زما نیا ده. هذا أبي هذا أبي هذا أبي کم یو ده دا ده کدا ده او کدا ده دا ده یا زه ویلی شم چې هذا المسجد هذا هو المسجد هذا هو المسجد دی کوم یو ده مسجد دا ده دلته نیا وه دلته مسجد ده. نو همداسې دا دودانې تاسو حل کوئ ډېر اسانه ده. التدريب الرابع څلورم تمرین استمع غوږ ونیسه ثم ضع علامة الصح في المربع المناسب بیا صحیح علامه په مناسبه مربع کې کېږده. دا هم درې جزونه دي الف ب جیم شپږ شمارې دي واحد زه درته وایم هذه هي الغرفة هذه هي الغرفة دا کوټه ده دا کوټه ده دا ده او کدا ده او کدا ده نو آخر جیم ده ټکمار به دلته کېږي صحیح علامه بلته وایي. هذا هو الطبيب هذا هو الطبيب ثانيا ثاني هذا هو الطبيب کوم یو دلته ډاکټر جیم دا ده نه دا خو انجینر ده دا ده نه دا خو زده کوونکی ده نو دا ده. هذه هي والدتي هذه هي والدتي ثالث هذه هي والدتي تاسو اشاره ورته وکئ دا ده. دا نور تاسو حل کئ ډېر اسانه ده. الوحدة الثانية دویمه برخه الدرس الحادي عشر یولسم درس الكلام خبري. التدريب الأول لمړنی تمرین تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال د خپل ملګري یا دوست سره سوال او جواب کوي لکه څنګه چې په مثال کې ده. مثال څنګه ده المثال طالب الاول لمړنی زده کوونکی اين احمد احمد چرته ده طالب الثاني جواب ورکوي دلته ګوري چې احمد په چې کې ده په مسجد کې ده څه کوي لمونځ کوي نو وایي چې احمد فی المسجد یصلي احمد په مسجد کې لمونځ کوي. یو څوک پوښتنه کوي چې زه یو مثال وایم اين محمد اين محمد محمد چرته ده محمد فی الغرفه یقرأ القرآن محمد په کوټه کې ده قرآن کریم تلاوت کوي. همداسې ډېر اسانه دي دا جوړو وایي چې اين العادل اين العادل څنګه جوړیږي نو العادل فی المسجد یقرأ القرآن
اول پختنه کوي چې عادل چرته ده، بیا موږ جواب ورکوو چې عادل فی مسجد یقرأ القرآن، عادل په مسجد کې قرآن کریم تلاوت کوي. دغه مثال ته راځو. این زینب، این زینب، زینب چرته ده؟ زینب فی الغرفة تقرأ القرآن، زینب په کوټه کې د قرآن کریم تلاوت کوي. این البدر، این البدر، بدر چرته ده؟ بدر فی البیت یتوضأ، بدر په کوټه کې ده او دس کوي. دا آخر مثال تاسو حل کوي. التدريب الثاني، دویم تمرین، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال، د خپل دوست نه سره محاوره وکوله که څنګه چې په مثال کې ده. خو مثال کې دلته اخ ده، ورور ده، مهندس دی خو انجینر ده. خو څنګه مثال ده؟ المثال مثال طالب الاول لومړنی زده کوونکی، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. طالب ثانی جواب ورکوي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. د دوه زده کوونکو ترمنځ محاوره ده. لومړی زده کوونکی پوښتنه کوي طالب الاول ما هذه، دا څه شی ده، دا څه دي؟ طالب الثانی وایي چې هذه صورة اخي، دا زما د ورور انځور ده. هو مهندس، هغه انجینر ده. طالب الاول ورته وایي چې ماشاء الله، ډیر ښایسته او ډیر ښه ده. ښه، موږ دا مثال حلو. یعنې د دوه نفرو ترمنځ محاوره ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ما هذه، من هذا، او ما هذه، دا څه شی دی؟ ورته وایي چې هذه دا صورة ابني، زما د زوی انځور ده. هو طالب، هغه زده کوونکی ده. ښه، دا وایو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ما هذه، دا څه شی دی؟ هذه صورة عمي، دا زما د نیکه انځور ده. هو طبیب، هغه ډاکټر ده. نو داسې پاتې مثالونه تاسو حل کړئ. ښه، الوحدة الثانية، دویمه برخه، الدرس الحادي عشر، یولسم درس، التدريب الثالث، دریم تمرین، هاتی جملا کما فی المثال، یعنی تاسې جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې ده. والد ده، علی ده، مهندس ده. والد پلار ته وایي، علی نوم ده د زوی، او مهندس انجینر. ښه، مثال څنګه ده؟ هذا والدی علی، دا زما پلار علی ده. هو مهندس، هغه انجینر ده. دا څنګه جوړو؟ هذه اختی سعیده، دا زما خور سعیده ده. هي معلمه، هغه چې ده استاذه ده. دا مثال جوړو ډیر اسانه دي. هذا اخي سعید، دا زما ورور سعید ده. هو معلم، هغه ښوونکی ده. نور پاتې مثالونه تاسو حل کړئ. درنو قدرمنو دوستانو، زمونږ د نن ورځې درس ته همده ځای بس ده. انشاءالله پاتې تمرین به انشاءالله د الله جل جلاله په اذن سره په راتلونکو درسو کې تاسو ته وړاندې کوو. هغه دوستان چې مثلا نوی زمونږ یوټیوب چینل ګوري، اول د ویډیو ګوري، بیا ویډیو نه وروسته د نورو سره شیر کړي ترڅو نور هیوادوالو ته زمونږ دغه درسونه ورسیږي. نور مو په پاک او مهربان خدای سپارم. الله مو مل شه.
نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب